خور پوښتنه کړې ویل زما د خاوند پر خلکو زیات پورونه باندې دي، که چېرې مولوي صاحب ماته یو داسې دوه راوښیي چې زه یې وکړم زما و خاوند ته خلک خپلې پیسې ورکړي ځکه خلک یې نه ورکوي. مهرباني. د دې خور په جواب کې به داسې ووایو چې دا بلا چې دا اوس عامه ده، دې عمومیت پیدا کړی دي. دا بلا یوازې ستاسې کور ته نه درغلی شي، ستا د خاوند پورونه څوک نه ورکوي. دا ټول افغانستان اوس په دې بلا کې اخته دی چې څوک د الله څخه نه بیریږي. هغه ګور دغه چمونه شروع کړي د خلکو څخه پور کوي بیا نور کوي. نو بس د دې دپاره دعا دغه صلات حاجت دی، صلات حاجت کوه. تر صلات حاجت وروسته چې لمونځ خلاص کړي دا دعا کوه چې یا الله و دغه ظالم ته ډېرې پیسې ورکړه او په زړه کې رحم ور واچوه چې زموږ دا پور چې دی دا راکړي. نوره د دې دپاره بل داسې خاص دعا نشته. بس صلات حاجت چې دی د هر حاجت دپاره دی. هر حاجت چې بنده ته پیښ شي یا الله ته د حاجت پیښ شي دغه دپاره صلات حاجت دی. صلات حاجت کوه. تر صلات حاجت وروسته الله پاک ته زارۍ کوه چې دغه ظالمان ستاسو پور نه درکړي.